یو وخت په یو ژور او تیاره ځنګل کې یو بیزو اوسېده چې نوم یې رابي و. رابي به تل د نورو ژوو یعنې حیواناتو سره مرسته کول. د وړو هوسیو پاملرنه به یې کوله او د سوی سره به یې مرسته کوله چې تر سیند واوړي. د رابي کور د ځنګل په منځ کې په یوه ډېره لویه ونه کې و. ټول ژوي حیوانات پوهېدل که رابي بل ځای پیدا نه شي نو خامخا به هغه په خپله ونه کې ناست وي او خپله مرلۍ یا زنګ به وهي. دا د رابي یو بله ځانګړنه وه چې هغه به همیشه دغه سرود غږاوه. یو ورځ ګیدړه پسې راغله چې ګوري رابي هملته دی. هغه ورته وویل چې کیشپ دې لټوي. ده ورته وویل چې هو هغه ماته پرون هم د یو کار ویلي ول، هغه به مې په انتظار باندې وي. نو دوی پر لاره باندې روان شول. نو کله چې په لار باندې روان شول د ګیدړې ورته وویل چې ته ولې همیشه دغه سورنا یا د رباب یا مرلۍ غږوې؟ رابي وویل نه پوهېږم، زه دا ونه ډېره خوښوم، فکر کوم دا ونه زما دغه سورنا یا د سرود اوري. زه داسې فکر کوم لکه لیونۍ، داسې احساسوم، خو ذهن ته مې راځي دغه ونه زما دا سرودونه اوري. د ګیدړې ورته ویل ته رښتیا وایه، ته داسې احساس کوې؟ ته خو رښتیا هم لیونی یې، هغه څنګه ستا دغه سرودونه اوري؟ خو رابي سم و، ونه رښتیا هم د هغې موسیقي اورېده. دا یو داسې راز و چې رابي خپله هم نه پوهېده. د رابي نغمې د ونې د روح لمس کړې وې. روح به یعنې دا ونې کولی سول د ده دغه سرود او دغه اوازونه دغه مرلۍ واوري. یوه ورځ چې رابي د ونې پر سر باندې ویده و، ویې کتل چې درب درب اوازونه شروع دي. نو فکر یې وکړ چې څه خبره ده. کله چې یې وکتل چې ګوري یو کس راغلی دی چې ونه وهي، غواړي دغه ماته کړي. ده پوښتنه ځینې وکړل چې ولې دا وهي؟ هغه ورته وویل زما بادار غواړي چې د دې ونې څخه یوه کښتۍ جوړه کړي. دا یو ډېره ښه ونه ده، یا کلکه ونه ده، نو زه دا پرې کوم. ده ورته ویل چې نه، ته دا نسې پرې کولی. ده ډېر ټینګار وکړ، خو هغه نه ورسره منل. ته څوک یې؟ دا خو ستا مالکیت نه ده. ګیدړ دغه بیزو ډېر هوښیار و. ده کوشش وکړ چې خپل کور وژغوري، ځکه په دغه ونه کې د ده کور و. نو دی زر وخته په پاڼو کې پټ سو او داسې اوازونه یې وکړل چې ته څنګه زما کور ورانه یې، زه به تا پرې نږدم، ته به یې زما کور ورانه کړې. هغه کس وویرېده او لاړه وتښتېده. نو د هغه نه وروسته چې هغه لاړه، ده په خندا سره وویل چې دغه د خپل کور مې وژغوره. خو دغه نه وروسته پر د ونې نه پر ده باندې غږ وسو چې تا زما ځان وژغورئ. دی حیران سو چې دا اواز د کوم ځای دی. هغه ورته وویل چې ما همیشه ستا اواز اورېده، زه دا ونه یم، زما روح ستا دغه موسیقي اورېدله. تا زه اوس وژغورلم، زه به د دې په بدل کې تا ته یوه ډالۍ درکړم. یوه زنګوله یې ده ته ورکړل چې دا یوه عادي زنګوله نه ول، دا یو جادویي زنګوله ول. هر ځل وهلو سره به یې له اسمانه تازه میوې راتویېدلې. رابي وویل اوه، دا زما لپاره څومره غټه مرسته ده چې یو ځل یې ووایه نو څومره میوې راتویېږي. هغه ورته ویل چې ته باید دا په ورځ کې یو ځل یې ووهې، یو ځل یې میوې راتویېږي. نو دی ولاړی ځنګل ته، د رابي دا بیزو. هلته یې ټول حیوانات ژوي را خبر کړل او هغو ته یې دا کیسه وکړل. هغوی ټول هم حیران سول. کله چې د زنګ ووهه، ډېرې میوې راتو سولې او دوی په ګډه سره وخوړلې. مختلفې میوې وې. نو هره ورځ به دوی دا زنګ وهه او میوې به یې خوړلې. یوه ورځ د په یوه بله ونه کې تازه سرې شوي کیلې ولیدلې. نو ده ونه شول کولی. دی تنبل شو او ورنغی چې هغه راپرېږي. ده وویل چې زه به زنګ ووهم، هغه به راتو شي ماته. لاړه چې زنګ یې ووهه، زنګ کار نه کوه. نو دی حیران سو، ورسې فکر وکړ چې دا خو ما یو ځل یې وهلی ده زنګ، دوم ځل کار نه کوي. نو دی دا وخت کې ډېر وږی شوی و. لاړی دا نورو حیواناتو ته. په دا نوو ژوو باندې هر یوه ته ورغی. هغه یې چې هم ورسره مرسته ونه کړل. ویل زموږ میوه خوړلې ده، خلاصه شوې ده. نو ده ته ډېره غوسه ورغلل. ده فکر وکړ چې بله ورځ به داسې نه کوم چې دوی ته میوې ورکړم، ځکه چې هر څه ما کړي دي، ونه ما ژغورلې ده، د زنګولۍ هم زما سره ده. نو بله ورځ چې یې میوې راولوېدلې، ټولې ده جمع کړلې، د ونې شاته یې پټې کړلې. کله چې حیوانات راغلل، هغه ده ته یې وویل، ده ورته ویل چې نن زنګوله کار نه کوي.
هغه میوې نه دي راټول سوي. هغوی هم روان سول. وروسته ګیدړې وویل زه یو بوی احساسوم، تا د ونې شاته یو شی ایښی دی. چې هغه راغی چې ویې کتل د ونې شاته میوې پرتې وې. نو هغه ورته وویل چې دغه د میوې دلته ستا دي، ده زموږ څخه پټې کړې وې. دا نورو حیواناتو هم پر ده باندې شک وکړل او ده ته یې وویل موږ ته به دې ویلي وای، موږ به خپل غم خوړلی، تا ته به نه راتلی. نو د هغه وروسته چې هغه روان سول، دی په ژړا باندې سو او ټولو ته یې وویل چې زه بخښنه غواړم، ما باید داسې نه وای کړې. نو هغه نه وروسته د نورو ژوو دی معاف کړ، ده ته یې بخښنه وکړل چې موږ ستا سره نه یو خفه، او دوی ټولو یو ځای میوې وخوړلې او رابي نور هېڅکله زنګ د خپل ځان لپاره ونه کاروه.